ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، ډیر ښه مو زده شوي دا مبارکه کلمه. ستاسو د نن ورځې درس د ت حرف دی. ت په خپل سر کې دوه ټکي لري او د نورو تورو په شان درې غږه لري. تا، تی، تو. تا، تی، تو. لکه د ت حرف د تبر په کلمه کې. تبر خو تاسو پیژنئ. تبر یا تبر هم ورته وایي. دغه وسیله چې لرګي په ماتیږي. تاسو دا سړی ګورئ چې تبر یې په لاس کې نیولی او لرګي ماتوي. تبر د تبر په کلمه کې ت د تا غږ کړي. تبر تبر. او د تنس په کلمه کې د ت غږ کړي. تنس هغه لوبه ده. تاسو وګورئ دغه نجلۍ او دغه هلک تنس لوبه کوي. په منځ کې جال تړلی او د وړو جالو سره توپ د یوې خوا نه بلې خوا ته اچوي. تنس. د تنس په کلمه کې ت د ت غږ کړي. تنس. او اوس راشئ وګورئ چې د توپ په کلمه کې ت د تو غږ کړي. د توپ په کلمه کې ت د تو غږ کړي. توپ. هغه دوې نجونې وینئ یو بل ته توپ اچوي او دغه هلک هم د توپ سره لوبې کوي. توپ. ت د توپ په کلمه کې د تو غږ کړي. توپ. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د ت درس هم دومره و. نور نو مو وخت پای ته رسیدلی. د خدای پامان.